دا بدن چې ځان ډېر هوښیار ګڼي او ځان ډېر زورور ګڼي او مټور ګڼي او ځمکه اوچته کې اسمان ته ورسې او اسمان راکوز کړي د ځمکې سره ولګي دومره خو دی غټې وي د ده نه چې داسه وځي په ده کې هېڅ پاتې نه شي دا د الله طاقت دی که د الله طاقت لیده غواړي دا دی یعنې هماغه زړه په بدن کې شتي که زړه ته وځي شتي ګردې شتي اینه شتي پړپوس شتي رګونه شتي اډوکې شتي غوښه شتي سترګې شتي ژبه شتي پوزه شتي غوږ شتي چې نشتي نو د الله د طرف نه د ژوند نور اجازت نشتي اوس دې انسان ته وګوره دا چې هر څه شتي خو چې عرش والا نور دله د ژوند اجازت نه ورکوي دی د صرف د سترګې دا باڼه یو پیر وره په یو بیا ماته ووایه یو پیر دی وره په یو پیر بس چې او هر څه شتي خو دی خو کولی شي نه هېڅ هم نشي کولی دې ته مرګ وایي مرګ څه ته وایي د دنیا نه د آخرت طرف ته تګ د مرګ دا مطلب نه چې انسان بالکل ختم شو ختمېده نشتی او که ختمېده بیا خو مزې وي بیا خو د هر سړي ارمان که نه بیا خو موږ هم ارمان کولی چې یا الله مرګ راولې چې دا قصه ختمه شي د دې دنیا د دې جاخو د مسلو د هر څه نه به دمه شو خاورو کې به خاورې شو خو کله داسې ده داسې نه ده که هلته خو چې موږ مړه شو نو بیا د هغې نه بعد غټې خبرې شروع شي نو ځکه هغه مرګ چې راته مخې ته شي هم په سوچ کې شو یا الله که مرګ راشي نو د مرګ نه بعد به څه کوو یعنې په مرګ سره قصه نه ختمېږي الله چې کله د مرګ تذکره کړې ده په قرآن کې نو په هغې پسې بیا دا ویلي چې د هغې نه بعد به بیا تاسو ما ته واپس راپاسې او ودرېږئ به حساب کتاب دی اصل مرحله او د کار خبره او د کولو خبره هغه د مرګ نه بعد شروع کېږي اصل خبره هغسې کې شروع کېږي دا اصل خبره نه ده چې موږ په دنیا کې دا اصل خبره نه ده دا اصل به هله وی چې کله موږ دلته همیشه وی دا خو وختي طور خبره ده بنیادي مسله هله شروع کېږي چې کله تا نه دا سا وځي دې ټیم کې بنیادي خبره ده یا جنت یا جهنم او فیصله هغه به داسې فیصله ده چې آخرت نه ختمېدونکی ځای دی یعنې داسې نه دی چې بس آخرت ته موږ څه وخت دپاره لاړو بیا خبره ختمه شو ځکه قمقل دی هغه انسان او هغه مسلمان چې د وقتي طور د ژوند او د دنیا دا واخلي او په بدل کې خرڅ کړي هغه ژوند چې هغه همیشه دی دا ډېر قمقل انسان دی نو مرګ دې مرګ سره زموږ ژوند ختمیږي او دا د الله حتمي فیصله ده مانځه کې تاسو ایتونه واورئ یو څو ځایونو کې الله دا خبره کړې ده كل نفس ذائقة الموت هر د سا خاون مرګ لره سکونکی دی هر د سا خاون دا فیصله د الله ده والله که د اسمان ته وخیږي که نه د اسمان ته او د ځمکې ته راټوپ کړي او بیا وخیږي او بیا راکوشي دا فیصله د الله ده ته نشي بدلولی اینما تکونوا یدرککم الموت الله وایي چې کوم ځای کې دا مرګ د پسې درځي ته غم مه کوه که ته دا سوچ کوې چې یاره مرګ به څنګه راځي ته بېغمه شه ته چې د کمې ورځې نه دې دنیا ته راغلی مرګ په تا پسې دی نه خلاصېږي ولو کنتم فی بروج مشیده الله وایي که چېرته تاسو په مضبوطو قلاګانو کې ځان پټ کړئ که نه بیا د پسې دا مرګ در روان دی نو دغه سوچ مه کوه چې څنګه مرګ راځي د مور د خېټې نه راوته او په تا پسې لګېدلی په تا پسې مرګ را لګېدی او راګیرئ به دې په هغه ځای کې کوم ځای چې الله لیکلی دی او را لاندې کوي به دې په هغه وخت کې چې کوم وخت الله مقرر کړی دی والله که تې خطا شي او یا تې ګډ وډ شي او یا ستا په ځای باندې بل مړ کړي د بل نه سا والي دا کېدی نه شي ملک الموت په ملایکو کې هغه ملک چې الله وله دا کار ورکړی دی هغه نه دا خطا نه کېږي چې ستا په ځای بل ووځي نه هغه نه ټیم خطا کېږي نه د هغه نه ځای خطا کېږي او نه ګورې هغه د چا دا لحاظ کوي چې یاره سپین ګیری دی او یا عالم دی او یا دیندار دی او یا بېدینه دی تور دی سپین دی ښځه ده ماشوم دی نه دا لحاظ پکې د هېڅ چا نه کوي فیصله د الله چې راشي نو دا قسمه خبرې پکې بیا ختم شي دا فیصله د الله ده په صحیح مسلم کې دا روایت دی
امام بخاری م راوړی دی، بعض روایت امام بخاری راوړی ده. عبدالله ابن عباس وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته، کېدای شي تاسو کې بعضو ملګرو ته یاد دی، اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت. اے اللہ تا ذاتي چې ته ژوندی په تا مرګ نه راځي، والجن والانس يموتون، او انسانان او پیریان به ټول مري. دا فیصله د الله ده چې انسانان او پیریان دا ټول به ختمي، خو دا زړونه نه دي زموږ، دا زړونه دا سخت شوي. د سختېدو یوه نښه دا ده چې موږ د مرګ دا تذکره سره کوو، بلکې عجیبه دا ده چې دا تذکره په موږ باندې ښه نه لګي. یعنی مولوي صاحب څه ساده سړی دی، شیخ صاحب ساده سړی دی، موږ ته خو لا ژوند پاتې دی، راته د مرګ قصې شروع کړي دي. موږ به لا ژوند تېروو، کم سے کم حد زموږ 80 کاله دی، زیات نه زیات به 100 کاله وي، بیا به بچي نوسي به یي، ښځې دي، مال دی، کور به جوړوم، او غټې قصې دی، او ده راته قصه د مرګ شروع کړې. دا مرګ دا ټکې او دا تذکره په موږ ښه نه لګي، دومره زموږ زړونه سخت شوي. موږ ته قصه د دنیا کوه، موږ ته قصه د ودونو کوه، موږ ته قصې د مزدورۍ کوه، موږ ته قصې د جیدادونو کوه، موږ ته قصې د ویزو کوه، د مسافرۍ کوه، ته راته قصه د مرګ کې. دا زړونه چې زموږ سخت شوي دي، د هغې یوه وجه دا چې موږ د مرګ ذکر د سره کوو نه، صرف دا منو چې مرګ را روان دی. دا خو کافر هم مني، کافر ته منکر دی. یهود مرګ مني که نه مني؟ نصارای مني، هندوانی مني، سیکانی مني، بوذیانی مني، دهریه مني. هغه دهریه چې د سره خالق نه مني، هغو هم دا وایي مرګ به راځي او د دې دنیا نه تلش دي. فرق زمونږ او د هغوی په دې یادولو کې دا دی چې هغوی صرف دا وایي چې مرګ راځي، او مسلمان وایي مرګ راځي، هغې له څه کول پکار دي. نو د مرګ دا تذکره دا نیکان خلک ولې کوي چې دې سره یې زړونه نرمي او خپل حقیقت ورته مخې ته پروت وي. ځکه کم مسلمان او دینداره بنده د الله چې دی مقبرو ته ډېر ځي راځي، دی د الله نه ډېر زیات تېرېږي، ځکه چې دی دا منظر په مخه ایني. یا څوک جنازې ډېرې کوي، دی په مخه دا منظر ایني، یا څوک چې د مرګ په باره کې اوري ډېر یا بیانوي ډېر، نو دی یېرېږي د الله نه ډېر په نسبت د هغه چې مرګ نه رایادوي. ځکه چې د زړه نرم شي، او د مرګ سره که ستاسو زړه نرم نه شو که نه، د مرګ سره، نو ګورې یوه بله طریقه چاته نه ده معلومه چې په هغې سره ستاسو له زړونه نرم کړو. د مرګ نه اخوا کومه خبره چې تاسو ته وکړم چې تاسو زړه پرې نرم شي، ما ته وکړه. بل څه شتي چې ته بیان کوم، تا ته زه دا وایم ته به د دنیا نه ځې او الله سره به مخامخ کېږي، پرې 2 ټکو کې ته وایم. دې سره پکار دی چې ستا زړه را پاسي، را بیدار شي. صرف دا 2 ټکي زه خو درته تفصیل کوم چې ای بنده د الله، ته به مرې او الله ته بیا ودرېږي، ته به مرې، تا سره په قبر کې حساب کېږي، هر څه به د الله تپوس کوي. سوال دی، د سوال به جواب ورکې، د سوال او جواب نه بعد یا جنت ته یا جهنم دی، بله لار نشته. نو که دې سره ستا زړه نرم نه شو، نو بیا موږ څه ووایو؟ نو مرګ هغه حقیقت دی چې په دې کې څه شک نشته. او څنګه به پکې یو سړی شک وکړي او دی دا قوم په خپلو سترګو نه ویني، دا خپل خپلوان یې نه لیدلي. زمونږ په دې ژوند کې څومره خواږه خپلوان زمونږ نه تېرېږي، ته د مرګ نه څنګه منکر کېږي؟ کېدای شي ستا پلار مړي، کېدای شي تا خپله مور لیدلي چې هغه ستا د سترګو په مخکې مړه شوي، کېدای شي رور دې قبر ته کوز کړی، کېدای شي ښځه دې مړی، کېدای شي د ښځې یو خاوند مړي، کېدای شي خور دې مړی، د خور رور مړي، کېدای شي بچی دې مړي، ملګری به دې مړي، کلیوال به دې مړي، که نه څوک نه دي مړه ستاسو. نو چې مړه دي نو ته څه ته راسې؟ دا مرګ صرف هغوی راتو، ما ورته ډډه لګولې ده. ما بل ورځ یو ملګري ته دا خبره کوله، د مرګ باس روان شو، ما ورته وی مای دا یوه خبره پوره ده چې قیامت په ورځ راته الله وکړي چې تا دا نه لیدو چې خوا و شا کې د خلک مړه کېدو، بس دقه یو خبره پوره ده. که قیامت په ورځ الله موږ ته دا ووایي که نه چې تا دا نه لیدو چې خوا و شا کې د خلک مړه کېدو، زما ورته سره جواب نشته. یعنې دا پرېږده،
قرآن او حدیث او پیغمبر او علماء او نصیحتونه او وعظونه او د علم مجلسونه دا ټولې خبرې پرېږده چې صرف درته الله دا ووایي چې تا زما نافرماني څنګه کوله ولې تا نه لیدو چې خوا شا کې د خلک مړه کېدو دقه یو خبره زما او تا سره د یوې خبرې جواب نشته پاتې لا نورې خبرې موږ به څنګه د دې نه منکر شو عجیبه دا ده چې ډېر به داسې وینې ته به چې د مرګ د ده سره تعلق نشته او دی همیشه په دې دنیا کې دی او چېرته موږ د ځان نه دا تپوس نه دی کړی چې زموږ هغه پلار نیکه چېرته تللی دي زموږ پلار نیکه یو وخت کې دلته ونه و که نه و سوال دا دی چېرته لاړو مړه شو که نه ځمکې ونه خوړو خاورو کې خاورې نه شو دقه شان موته هم د چا په پلارانو او نیکونو کې راځو زما او ستا پلار نیکه په قصو کې نه دی پاتې موږ قصه کوو که نه الله دې وبخي دا کار به یې کوو الله دې وبخي دا به یې وي الله قصه ده کان یا زمان او یو زمانه وه او یو وخت و یو قصه وه هغه قصه روانه ما ورته هم یو ورځ قصه کېږو زما او ستا به هم دا خو لا ښه دي چې موږ د خپلو مشرانو چې د قصه بیان کوم او زما او ستا به چې د څوک قصه بیانوي او که نه به بیانوي ما او تا د ځان نه دا تپوس چېرته نه دی کړی چې زموږ هغه ګاونډیان چې شو زموږ هغه خپلوان چې شو زموږ هغه ښایسته ښایسته ملګري چې شو بلکې دا تپوس ولې ما او تا د یو بل نه نه کوو چې هغه غوره مخلوق په مخلوقاتو کې محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم چېرته تللی دا سوال ولې نه کوي چې پیغمبر چې شو الله هغه ته وایي پیغمبر ته ښه ما او تا څوک یو الله پیغمبر ته